هوا وهلی یمه یا غاړه را یا اور بلوا ساړه مې کېږي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه پښتون وطن کې موږ ځای په ځای باندې ګرځو او خپل د ځایي توکو د ځایي موسیقۍ یا د کلتور دپاره هلې ځلې کوو. د هغه لړۍ په کړۍ کې نن موږ په نګردره ورتیر کې راغونډ شوي وو او دلته چې زموږ کوم ډېر محترم مشر هغه د ګل جاپان چاچا په نوم باندې یادېږي، هغوی یوه ډېره ښایسته دره آباده کړې ده چېرته چې یو طرف ته موږ وینو زموږ نختر، زموږ ځایي مالټې، زموږ شفتالو، بل طرف ته زموږ سوچا او خالصه پښتنه موسیقي، زموږ منګی، زموږ رباب. دا یوازینی مقصد او مدعا زموږ دا ده څنګه چې زموږ جاپان چاچا د دې نه خبر دی د نړۍ مهذبه قامونه، هغه قامونه چې هغه خپل کلتور خپل روایات راټینګ کړي، هغه د دنیا د مخ نه کله هم نه شروع کېدی، او هغه قامونه چې هغه خپل د روایاتو نه د خپل کلتور نه د خپلې حجرې نه لرې ځي هغه د دنیا د مخ نه بیرو کېږي. موږ هم د ځان سره دا کلکه ژمنه کړې ده، دا که راشد خان راشد دی، که ډاکټر صاحب دی، که زیمه، که خرم دی، چې موږ به د پښتون وطن هر در ته هر ور ته ځو، هلته به خپل د پښتو خبره کوو، د روایاتو خبره به کوو. او ځکه خو یو شاعر وایي چې زما ملګري د پښتو وایي پښتون دې مني، خیر دی که ماته نوموړی ادیب نه وایي څوک. دغه زموږ مدعا ده چې دې ژبې موږ په دنیا کې ځلولي وو. دا زموږ د مور ژبه ده، دا زموږ د اللهو شلیللو ژبه ده، او په دې بنیاد باندې نن په دغه غر کې په یخه شپه کې موږ یو بنډار را جوړ کړی دی. ډېر محترم زموږ محمد عباس څوک چې رباب نواز دی، د رباب د سینې نه آهنګونه راوباسي، د هغو نه به رباب اورو. دغسې زموږ طبله نواز یا منګیمار چې موږ ورته ډېر احترام لرو، ډېر محترم نومان صاحب موږ سره ناست دی. بیا زموږ وکلیسټ یا د غږ د دنیا څښتن ډېر محترم ایاز ورور دی، د هغه نه به اواز اورو. د روژې ټوپۍ هغه په سر باندې ایښې ده، وایي چې د دنداسې د پټ دپاره جینۍ یاري د روژې هلک کوي نه. نو موږ به د ده نه دغه خوږې زمزمې اورو. ستاسو او د موسیقۍ په منځ کې بیخي خنډ نه جوړېږم، چونکې مالټې مو ډېرې کړي دي، لفظونه را سره هم ملګرتیا نه کوي. خپلې مالټې وي نو موږ هم ښه د زړه نه وخوړې. یو ځل بیا زه د تیمور ډېره زیاته مننه کوم، او په تېره په خصوصي ډول باندې زه د جاپان چاچا ډېره زیاته مننه کوم چې هغه د هغه جاپان نه تر دې ورتېره راورسېد او خپل د روایت او کلتور دپاره یې داسې یو ځای آباد کو. نن موږ هم که ناسو نو دا د هغو مرهونې منت دي، دا تاسو او دا استادان. عقل فکر را سره و خل ختمی خسته نکا ما تراق دومره خوړلي چې د ګوړې قابل نه یما چې سبالتي پریوزم مې سجتا خطو تنشتا
زرخیم پزمکه خیم خو د لوړې قابل نه یمه د مستې خبرې کې مال جړا راځي ماتا نسیمه مه وایه چې